السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. ښځه چې راوځي په څنګه لباس او په څنګه طریقه به راوځي او څنګه به روانه وي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم یو وخت صحابه کرامو ته وایي، نارینه او ښځینه ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتې له مسجد نبوي څخه، ښځې و نر په ګډ وه، ګډ سره روان وه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم للنساء، رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځو ته وویل، ورسته سئ، تاسو ته نه ده دا روا چې د لارې پر مابینځ باندې روان یاست، د لارې په بغل کې ځئ، په یو کوڅه او په یو ګلۍ کې چې روان یاست، د ګلۍ په مابینځ کې مه ځئ، دا د دیواله په طرف کې روانې سئ. نو د صحابه کرامو په زمانه کې چې به وایي دا ښځې راوتلې، دا د دیواله و بغل ته به داسې روانې ولې تا چې دغه کالي یې په دیواله پورې موښتي دي. نو کومه خور چې د ضرورت پر بنیاد له کوره راوځي، هغه به په شرعي لباس کې وي، د ښایست او د زینت لباس پې نه وي، نه به ښایسته او رنګینه او مزینه چادرې اغوندي، په داسې لباس کې به راوځي چې د خلکو نه ورته پام کېږي، او نه به خوشبویي لګوي چې د خلکو ورپام سي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه ښځې چې د خلکو زړونه ځان ته مایلوي، ځان په سینګار کې راباسي، ځان په خوشبویي کې راباسي، ښایسته ښایسته پوړني و ټوکریان اغوندي د باندې راوځي، ښایسته ښایسته ابایانې و چادریانې اغوندي د باندې راوځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه ښځې به د جنت بوی لا هم نه وویني. محترمینو، موږ په دې کوچني ژوند، په لږ ژوند باندې، په دې فاني ژوند باندې هغه باقي ژوند خرابوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کومې ښځې ته چې نارینه وګوري، نارینه ته د کتلو عذاب الله ورکوي، او ښځینه ته دوه عذاب الله ورکوي. یو خو دا سبب د دې فتنې جوړه سوله چې نارینه ورته وکتل، او بل دې د الله او د الله د رسول د امر څخه مخالفت وکړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ډېر اهل نار چې ما ولیدل هغه نساء او ښځې وي. نو ښځه چې له کوره راوځي باید مستوره وي او بې ضرورته راونه وځي. له بده مرغه نن د جامعې ښځې، زموږ د ماحول ښځې، هغه په کور کې ساعت نه تېرېږي، بازار ته ځي، او په کور کې هغه د فسق و د فساد اسباب ایښي، لکه ټي وي و کمپیوټر و موبایل، لکه څنګه چې نارینه ته نه ده روا چې پردیو ښځو ته وګوري، ښځې ته هم نه ده روا چې پردیو نارینهو ته وګوري. قبر ته یوازې نارینه نه ځي بلکې ښځینه هم ځي. نو هره خور دې دا تصور وکړي چې زه له دنیا څخه ځم، دغه یوه ورځ مې ژوند دی، دغه یوه شپه مې ژوند دی، نور ژوند نه لرم. ځکه د هر انسان دا درک نه دی معلوم چې سبا به موږ ژوندي یو که به مړه یو. که سبا ته موږ ته معلومات راکړه اوس چې سبا مازدیګر به تاسې مرئ، مثلا ما ته یا تا ته یا بل ته دا معلومات الله ورکړي چې سبا ته مرې، آیا تر سبا پورې به بیا موږ په ګناه باندې مبتلا یو او که په طاعت په عبادت باندې مبتلا یو؟ نو د هره شپه و ورځ مو داسې نامعلومه ده چې موږ به مړه یو که به ژوندي یو. نو د دې مطلب دا دی چې باید موږ ټول ژوند په طاعت او په عبادت کې تیر کړو. که زموږ ژوند په شریعت کې سي، الله جل جلاله به مرګ پر ایمان کې، پر ایمان به ورسو. پر ایمان چې ورسو په قبر کې به عذاب نه وي راته. دا قبر هغه کور دی، تاسې محترمینو فکر کې وکړئ،
هلته نه خاوند نه زوی نه پلار نه مور نه ورور نه خور هېڅوک نسته. د خاورو کور دی، ډېر تنګ کور دی، او هلته لړمان او ماران هم پیدا کېږي. هلته نور د عذاب شیان هم پیدا کېږي. د دغو ټولو شیانو څخه نجات په طاعت او په عبادت باندې دی. هلته رڼا نسته، تکه توره شپه ده. هلته به د ایمان او رڼا وروړې. هلته ملګری نسته چې خبرې در سره وکړي. هلته ملګری نسته چې ورسره خوشحاله سي، ولیکن د نیکو اعمالو ملګری به در سره وړې. نو هر هغه خور چې د باندې وځي باید دغه شرعي ټکي په نظر کې ونیسي چې په شرعي لباس کې به وي، کې ټوکرۍ پر سر وي، کې چادري وي، په هغه به ښایسته نه وي. د ښځې ښایست صرف او صرف د خپل خاوند دپاره دی. د بده مرغه زموږ د ماحول ښځې خو که د کلي په بل سر کې واده و، دا ښایسته کالي ورته اغوندي، خو چې کور ته راسي بیا دا خپل خیرن کالي خاوند ته خیرن کالي اغوندي، خو که د همسایه کره واده و بیا دا ښایسته کالي ورته اغوندي. نو د ښځو سره محبت د زینت ډیر وي. راځي هغه محبت د زینت هغه د الله او د الله د رسول په محبت باندې بدل کو، په قبر کې به نجات راکړي. ګورئ دا د دنیا زینت دا ټول تلونکی دی. یو خور چې مړه سي د هغې زر پاته سي، هغه د سینګار شیان یې پاته سي، قبر ته یې نه ورسره شو کوي. خو که یو څوک خپل ژوند د الله په عبادت کې راتیر کړي، د قرآن تلاوت ډیر کوي، درود ډیر وایي او نارواوې نه کوي، پردو نارینهو ته نه ګوري، چې له کوره څخه راوځي د یو ضرورت دپاره پر لار باندې داسې تګ او مزل نه کوي چې د خلکو زړونه ورمایل سي، د خلکو سترګې ور واوړي. هغه ښځه چې له کوره څخه راوځي په شرعي لباس کې نه وي، تر هغه وخته پورې چې دا د باندې ګرځي د الله په لعنت کې وي چې بېرته کور ته ځي، چې بېرته کور ته ځي. نو دغه د دنیا د زینت شان ټوله موږ څخه پاتېږي. ډېره به داسې خوندي، ډېر زر بې پاته سوي، ډېر د سینګار شیان بې پاته سوي، خو دا به له یوه سپینه کفنه سره قبر ته تللي وي، نور به هېڅ نه وي ورسره. او داسې خوندې به هم وي چې ژوند یې د الله په دین کې تېر کړی وي، سترګې د الله په قرآن ښایسته کړي، ژبې په ذکر او په درود باندې ښایسته کړي. خو لیکن چې له دنیا څخه ولاړه سي او قبر ته نیک اعمال ورسره یوسي، د هغه نیکو اعمالو په وجه باندې الله جل جلاله جنت ورلره ورکړي. جنت هغه ځای دی چې زموږ د ژوند مقصود او مطلب دی. که څوک دا فکر وکړي چې زما په مخ کې دوه شیان دي، یا دوزخ دی یا جنت دی. دوزخ کې هغه ډول عذابونه شته چې په دنیا کې نه نوم نسته، نه سړی د هغه تصور کولی سي. او په جنت کې هغه ډول نعمتونه شته د ښځې دپاره، د نارینه دپاره، چې نه په دنیا کې سړی تصور کولی سي، نه هغه ډول نعمتونه په دنیا کې سړي ته لاسته ورځي. جنت ته یوازې نارینه نه دي تلونکي، بلکې ښځینه هم تلونکي دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت لره غټه فتنه، عظیمه فتنه، او چې زه ورباندې بیریږم هغه محبت ته دنیا دی او کثرت ته دنیا دی او ښځې دي. زما امت چې وایي هلاک کېږي، په دوه شیانو به هلاک کېږي: محبت ته دنیا او د ښځو سره ناسته ولاړه. او ښځې زما د امت لپاره یو فتنه دي. لکه په دا وجه کې چې موږ وینو هم د مسلمانانو د هلاکت ذریعه دنیا او ښځې دي. که ښځې او دنیا نه وي، انسانان به د الله جل جلاله طرف ته متوجه وي. نو الله جل جلاله دې زموږ خویندو ته توفیق ورکړي چې د خپل قبر دپاره، د خپل آخرت دپاره هغه ژوند مختاره کړي چې د الله رسول ورته غوره کړی دی. د الله رسول موږ ته هغه ژوند غوره کړی دی چې هغه زموږ د آخرت دپاره نجات دی، هغه زموږ د جنت سبب جوړیږي. حدیث رقم 832، باب نمبر
240 صفحه نمبر 273 کتاب الآداب د امام بهقي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.